د امام ابو حنیفه په نوم دوهم نندارتون د 7 ورځو لپاره په کابل کې پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې لا 600 زیاتو غرفو کې داخلي تولیدات او سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شول. د اسلامي امارت رهبر په یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې بهرنۍ مرستې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې نه دي او باید سوداګر او پانګوال او ټول هیوادوال د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې وکړي. خصوصي سکتور هم د دا ډول نندارتونونو جوړول د داخلي تولیداتو په وده کې اغیزمن ګڼي. د داخلي تولیداتو او سوداګریزو توکو دغه ملي او نړیوال نندارتون د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو او د بهرنیو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو په ګډون سره پرانیستل شو. د خصوصي سکتور استازي وایي چې دغه نندارتون د داخلي تولیداتو د ودې په موخه جوړ شوی چې تر 600 زیاتو غرفو کې داخلي تولیدات او سوداګریز توکي پکې تر راتلونکو 7 ورځو پورې نندارې ته وړاندې کیږي. دا نمایشګاه چې تقریبا در 600 زیاتې غرفې پکې دي او تقریبا په حدود کې در 80 موږ خارجي میلمانه لرو. زه مننه کوم د افغانستان اسلامي امارت د ټولو ارګانو څخه خصوصا د اقتصادي عالی کمیسیون څخه چې زموږ سره همیشه د نمایشګاهو په برگزارولو کې پوره همکاري کړې ده. سوداګر او پانګوال بیا د حکومت په لا زیات ملاتړ ټینګار کوي. زمینه صادرات اقلام تجارتی صنعتی کشور از قبیل سنگ‌های قیمتی، میوه‌جات تازه و خشک، زعفران، صنایع دستی، قالین، گیاه‌های طبیعی و سایر اقلام تجارتی افغانستان در بازارهای منطقه و جهان فراهم گردد. د اسلامي امارت رهبر په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد باید په بهرنیو مرستو پورې نه وي تړلی او باید په خپل افغانان د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره پانګونه وکړي. تاسو پر خارجي مرستو باندې اتکا مه کوئ. نه خارجي مرستې موږ پورته کولای شي، نه موږ اقتصاد را سمولای شي. اقتصاد که مو سموي د احتیاج څخه مو باسي، د غربت مو باسي، استقلال او ازادي ته مو راباسي. هغه د خپل همت دی، خپل لاس سره ورکړئ. تاجران دې راشي، څه خوف لري، څه خطر لري، راشي په دې خپل ملک کې سرمایه ګزاري وکړي. همدمهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ټینګار کوي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کیږي. حمایت مکمل الحمدلله امارت به برنامه‌های تجارتی که الحمدلله در او رضای ملت ماست و رضای خداوند ماست ما پشتیبانی میکنیم. تجارای ما بین ملک‌های همسایه‌ها و دنیا و کنج کنار دنیا و بین افغانستان حیثیت فلی را دارند که ضرورت ملت مردم افغانستان از او ملک‌ها میارند و محصولات مازاد ما را به اون ملک‌ها انتقال میدهد. له دې سره هم مهاله د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو استازو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی وو په افغانستان کې د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه کوله. Currently the European Union اروپایي ټولنه اوسمهال له هغو اسو ملاتړ کوي چې په ښاري او کلیوالي سیمو کې د خلکو د ژوند په ښه والي کې مرسته کولی شي چې دغه مرستې د کوچنیو سوداګریو او زراعت په برخه کې دی. I'm here to say thank you to the partners, to see some of our programs, but also to give our solidarity to these sectors. په کابل کې دغه ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې افغان سوداګر په ځانګړې توګه ښځینه سوداګرې هیلهمندې دي ترڅو دا ډول نندارتونونه یې په کاري بازار باندې رغنده اغیز وکړي. هغوی له هیوادوالو غوښتنه کوي چې له وطني تولیداتو دې ګټه واخلي.